علیکم ګرانو ملګرو، تاسو ته ما ویلو چې په یوټیوب په موبایل کې چې د دوه قسمه پکس آر ټي، یو داسې دی چې هغه ګولډ دی، یو ساده دی. نو موږ ساده یو د کوم ځای نه راډکولی شو، هغه موږ د پلی سټور نه راډکولی شو. داسې ما راډک کړو فلحال ستاسو دپاره چې تاسو یې وینئ، او دا مې دل راډک کړو چې د دې هغه ناکامۍ زه تاسو ته وښیم. بیا به زه دا ډیلیټ کوم. دا پکس آرټ ما راډک کړلی، دې باندې یو ویډیو جوړم یا څه جوړم، فرض که زه اوس په دې باندې یو تمنیل جوړم، موبایل له څه شی جوړم، نو زما دا داسې ووهو، دا ما ووهو، دا ما سره راغی. اوس زه په دې باندې لیکایي کوم، څه کوم ما سره لیکایي نه راځي یا څه نه راځي، زه تصویر ولګوم. اوس زه دلته لیکول کول غواړم، خو ما سره لیکایي په دې کې صحیح نه راځي. اوس فرض که زه خپل نوم لیکم، صادق هاشم چینل، دا ما ولیکه، دا دومره بیکاره لیکایي ده. ګوره دا زه بدلوم را بدلوم په دې دغه کې دا فونټ چې کوم دی ما سره فونټ ټول د انګلیش دی کې نشته. اوس دا فونټ به زه څنګه راډکوم؟ نو دا فونټ چې دی دلته به تاسو راشئ، دې ځای له دې ځای له چې راځئ، نو تاسو به دلته فونټ دلته تاسو وګورئ، بیا هم نشته. نو دا فونټ په دې ځای کې دا مای فونټ په موږ وو، مای فونټ چې موږ وو، اوس موږ ایډ باندې فونټ موږ ایډ کوو، نو آیا موږ سره ایډ کېږي که نه؟ نو ګورئ تاسو ولیده چې ما ته دلته ښیي چې تاسو پهله دا وګورئ، بره کټ نشان ښیي، کته ما ته ښیي چې دا نه کېږي. ته پهله رقم ادا کړه، روپۍ جمع کړه، پس ته به دا ستا سره کار شروع کوي. نو آیا موږ دا داسې ولې دا د کوم ځای نه موږ دغه کړو چې موږ سره دا شی نه راځي، او ډایرکټ موږ کوم فونټ ایډ کوو، نو چې هغه فونټ موږ سره ایډ شي، یا موږ دې کې اوس دې کې دا پلیتي ده، به دې یو دغه کې چې دې پک آرټ کې د پلی سټور نه چې کوم موږ راډک کړو، نو زیاتره کسان وایي یار موږ خو په پک آرټ باندې څیزونه جوړو، تصویران، او تم جوړئ، زموږ دا ولې صحیح نه راځي، ستا هغه صحیح راځي. نو د هغې مین وجه دا ده، یوټیوبران ستاسو ټایم خرابوي، بیا 50 ویډیوګانې د باندې ګوري او تاسو ته وایي دا دی دا دی. زه تاسو ته دا نه وایم چې زما ویډیو تر اخره وګورئ، ستاسو مرضي ده چې کوم ځای پورې ګورئ کوم ځای پورې نه. خو دومره ته وایم چې د هر شي خبرې ربط د مخکې سره وي. نو که تاسو ته دویمه خبره په کار وي چې زده کړه، نو لږ هغه وګورئ، که نه څه ځای پورې زما ویډیو وګورئ، هغومره ته زده شو، بس کوئ. خو دومره چې په ویډیو کې انشاءالله تر اخره به 1 منټ ضایع نه ځي، ټول به د پوره مکمل ویډیو ښودنې. اوس دا موږ د دې شکل موږ نشو بدلولی، دا تاسو لیدی شئ، دقه اردو ده، موږ یې بدلو را بدلو، دا نشو بدلولی. یا داسې وکړو چې موږ تصویر زیات لیکلو کې یا غټ وکړو، چې کله موږ دغه ورکوو مخکې تصویر باندې، نو هغه موږ ته مخکې نه دغه ښیي چې ته روپۍ ادا کړه، ستا تصویر نه سیو کېږي. اوس موږ څه چل وکړو، دا موږ د کوم ځای نه راډک کړو، نو دې لپاره به تاسو ضروري دا ده چې تاسو به راشئ کروم براوزر ته، یوسی براوزر ته، څه ته چې هم راشئ، دلته به تاسو بره ولیکئ UNL انلاک فک آرټ، انلاک فکس آرټ به ولیکئ. دا چې تاسو ولیکئ، نو تاسو ته به ښکته به راشئ، دې ځای کې کوم ځای مي تاسو به یو راوالی، انلاک فکس آرټ چې دی دا به تاسو ولیکئ. فرض که زه دا یو رالم، دا یې بره لیکلی ډاونلوډ، دا انلاک فکس آرټ چې تاسو کله په دې ځای کې ووهئ، نو دلته به تاسو ته دلته ښیي دا څه دی، دې ځای نه هم راډکولی شئ. که دا یو لینک تاسو نه وهئ، نو دا یو ووایئ، دې کې هم تاسو راډکولی شئ. کم یو چې هم تاسو راډکوئ، تاسو په خپل مرضۍ ګرانو ملګرو راډکولی شئ. زه اوس فرض که دې ګوګل کې هم سرچ کوم، تاسو ته ښیم. ګوره اوس ما ګوګل کې سرچ کو انلاک فک آرټس، دا اوس ما سرچ کو، دا اوس زه دې کې سرچ کوم، دا مې ووهو، دا چې اوس کوم دی زه دې کې ګورم راډکوم. دا تاسو ته ځایونه ښیم چې دې کې ضروري نه چې تاسو یو ځای سرچ کوئ، هغې کې را نه شي، تاسو بیا پرېږدئ. اوس دې کې تاسو ته لیکلي چې راډک کوئ، دا تاسو لیدی شئ، دا تاسو ته لیکلی شئ چې دې ته لیکلی موډ، دا کم موډ کې دی، دا بیا مخکې ته لیکلی ده، ته دا یې لیکلی انلاکډ ګولډ. دا ګولډ چې دی، دا ګولډ چې دا صفا کار کوي، دا بغیر د روپو نه به تا ته دلته فری میلاو شي. نو ته به دا په دې ځای باندې سرچ کې، دا چې کله دې په دې ځای سرچ کو، تاسو لیدی شئ. اوس ګورئ دې ډاونلوډ باندې به سرچ کوئ، دا ایډ راغی، زه به ایډ لر کوم، دا په ډاونلوډ تاسو سرچ کو، دې ځای نه به ډاونلوډ کېده شروع شي. که دا نه وي، دا کته یو ډاونلوډ کېده شروع شي، یو ځای نه به تاسو ته دا شروع شي. نو دا به موږ څه چل وکړو، دا به موږ ډاونلوډ کړو، ډاونلوډ کېدو نه وروسته به دا بیا موږ انسټال کړو. دا بیا موږ انسټال کړو، نو دا به اوس موږ کوم ځای نه، دا چې موږ کله په دې، خو دا درته زه پیل نه وایم چې ګوره دا ضرور نه ده چې تا دې کې انلاکډ دا ولیکه، پیله کرښه دې وواله، په هغې کې تا ته رانغی، ډاونلوډ نه شو، نو ته پرېږدې. نه، ته به لاندې ګورې، په نورو کې به راځې، داسې به لاندې ګورې، یو نه یو ځای به دا تا ډاونلوډ کېږي. اوس دا راغی، دا ګورئ دلته دا تا ته ښیي چې دا یو ډاونلوډ کوئ، که دا ډاونلوډ کوئ، که دا
دې کې دا تاته به راښیي چې دا لاکټ دی دا یعنې کولاو دی لاک نه دی دا یو دا چې دی دا تاته هغه اورجنل یو دی دا دی جزي کوم راډکوي نو ما پرون دا یو راډک کړلی زه تاسو ته ښیم دا یو به راډک کوي د دې ډکولو طریقه پاک اسانه دا به کلیک کوي کلیک کولو نه وروسته به تاسو وینئ چې ګوره دا شروع شو ما سره ډاونلوډینګ دا ګورئ ستاسو په مخکې شروع شو دا ډاونلوډ زه څنګه معلوم کړم نو دا بره دا درې کرښې دي دا به دا تاسو سرچ کړو کته تاسو کتی شئ دا صرف پک آرټ زما سره ډاونلوډ کېږي او ستاسو په مخ کې دغه یو ډاونلوډ والا چې دی دغه به چې کوم فلحال زه ویډیو ستاسو لپاره لګوم تاسو چې کوم ما دغه وښو نو تاسو لیدی شئ هغه پک آرټ دا کته څه دی دا به موږ دې نه انسټال کوو دا به موږ کلیک کوو ستاسو په مخ کې کلیک کوم دا انسټال باندې به کلیک کوئ دی به تاسو سره موبایل کې راشي خو دی موږ سره ځکه نه راځي چې موږ سره پیله یو پروت دی نو پیله موبایل کې چې کوم یو هغه به تاسو ډیلیټ کړئ زه به دا پیله د پلی سټور نه چې ما کوم راډک کړو هغه به لر کړم او د خپل ګولډ یو چې دی دا یو به ستاسو په مخ کې انسټال کړم دا ګولډ یو چې ما کته انسټال کو تاسو کتی شئ دی به ما سره راشي بیا به زه ستاسو په مخ کې وښیم لیکایي میکایي هر څه چې دي هغه په دې کې بالکل په اسانه کېږي په دې کې به تاسو ته دا نه ښیي چې تاسو دې کې اماونټ ادا کوئ روپۍ ادا کوئ تاسو له به کار کوي بلکې څنګه چې یوټیوبران یا نور څنګه دغه ویډیوګانې جوړوي هم تاسو به هغه شان جوړوئ اوس راځئ چې موږ دغه پک آرټ ته راشو په دې کار وکړو پک آرټ موږ کولاو کو نو دې پک آرټ یو موږ دنده راشو اوس زه ستاسو مخ کې ګوره ما وختي چې څنګه چل کړو هغه شانتې اوس کوم نو زه رالم اوس دا مې دغه کو تاسو لیدی شئ دې باندې زه لیکل کوم حق خپل نوم لیکم هغه هر څه کوم چې څه مې وختي کړي اوس وینئ دلته زه بیا لیکم چې صادق هاشم چینل دا چې ما کلیک کو دې له به زه کلر ورکړم دا ما کلیک کو اوس ګورئ د دې لیکایي دې ځای نه موږ وکاته تاسو ما ویلي چې دا بدلېږي را بدلېږي نه بېکاره اوس موږ فونټ موږ له پکار دی زه به په دې کلیک کړم فونټ به څنګه رالم اوس وختي موږ به چې دی ما یې له راتلو نو ما یې فونټ له به چې موږ راتلو کته نو موږ ته که تاسو خیال کړی دلته موږ ته دغه خو چې ته نشي راغستی اماونټ ادا کوه اوس چې زه ګورم نو ما سره ایډ کېږي ګورئ دلته ما سره جمیل نوري نستعلیق فونټ پروت دی زه به هغه راوالم دا څه دی دا فونټ به زه سلیکټ کړم بره دا ما ځان سره واغست دا ما سلیکټ کړو اوس به زه دا ووایم ګوره زما سره بدل شو وختي دا نه بدلېد د دې لیکایي بل څنګه اوس دا بدل شو اوس زه به دې من ډېر تصویران ورکوم هر څه چې ورکوم نو ما ته دا نه ښیي چې ته روپۍ ادا کړه دا پکس آرټ چې دی دا موږ له پکار ده چې موږ دا وګورو او دا دغه کړو دا بالکل اسان طریقه ده دا د کوم ځای نه کېږي ما تاسو ته دې طریقه وښوه آیا تاسو دا یوازې د دې لیکلو دپاره نه بلکې زیاتره د بګ پک آرټ کې چې موږ څیزونه ورکوو نو هغه موږ ته وایي ته به پهله پیسې ادا کوې ستا تصویر نه سیو کېږي یا ستا ته تصویر بیکګراونډ نه لګي داسې نه کېږي داسې دا صرف مختصر ون ویډیو ده په دې پک آرټ باندې دومره ویډیوګان تصویر څنګه جوړېږي نو به زه تاسو ته نورې بار ښیم تاسو په دې دغه کې زموږ سره مرګ